خیر راغلاست. نن مو د پروتون د کشف په زر بورې سفر پیلوو. اټم د کائنات تر ټولو کوچنه برخه ده، خو د هغې په منځ کې پروتون یو ډیر مهم رول لوبوي. راز یو ګورو چې دا څنګه ومونده شوه. په 1888 کال کې یوجین ګولډسټین یو ډیر مهم کار وکړ. هغه په یو ډسچارج ټیوب کې داسې وړانګې ولیدلې چې د منفي چارج برعکس روانې وي. دې ته د کانال وړانګې یا کینال ریز نوم ورکړ. د پروتون په کیسه کې تر ټولو مهم مول د ردرفورد تجربه وه. هغه د سرو زرو په یو نرې پانه باندې د الفا زرو ډزې وکړي. هغه حیران شو چې ځینې ذرې د یو کلک مرکز سره د لګیدو له امله بیرته راوګرځېدې. په 1919 کال کې ردرفورد ثابته کړه چې د هایدروجن نیوکلیوس په حقیقت کې د ټولو اټومونو بنسټریزه برخه ده. هغه دې ته د پروتون نوم ورکړ چې په یوناني ژبه کې ورته لومړی یا اول ویل کیږي.